ولسم، آیا کله مو د ځان په اړه فکر کړی دی؟ هغه اعمال چې هره ورځ یې ترسره کوو د څه شي پایله او نتیجه ده؟ او کوم حالت به غوره کړي چې په ژوند کې په څه ډول شخصیت واوسم او تر کومه به ورسېږم؟ هو، د دې لوی او برخلیک سازي موضوع ځواب یوازې زموږ تصمیمونه دي چې د احساس په وخت کې زموږ برخلیک ټاکي. زه باور لرم چې دا ټول زموږ تصمیمونه دي، نه د ژوندانه شرایط چې زموږ سرنوشت راپنځوي. د خپلو هیلو او ځان ترمنځ فاصله یوازې په یو مثبت او قاطع تصمیم سره ډکه کړئ. مهمه نه ده چې تاسو تر اوسه هیڅ بریا نه ده درلودلې. مهمه نه ده چې اوس یې له صفره پیل. ژوند یعنې له هیڅ څه پیل کول او ډیر څه ته